بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ډي آر کې فوډ پښتو چینل ته ښه راغلاست. زمونږه نننۍ ریسیپي ډیره په زړه پورې ریسیپي ده چې د اناناس یو داسې بهترین جوس چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي او دفاعي سیستم یې قوي کوي. او د اناناس جوس کې مونږه ادرک، تازه ادرک او تازه هلدي او مالټه هم استعمالیږي. او نو په کوم طریقه چې دا جوس زه جوړوم نو ویډیو تر اخره وګورئ، ګټه ترې واخلئ. نو راځئ چې په جوړولو پیل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. اناناس په اول ښه په مالګه باندې پرېمینځئ او بیا به یې پوټه کې واخلئ، یو کړایي کې یا یو دیګ کې به یې واچوئ لکه څنګه چې تاسو ګورئ، ځکه چې د اناناس په پوستکي کې هم ډېر زیات ویټامینونه دي. نو موږ نه غواړو چې هغه ویټامینونه ضایع شي، ځکه دا تنها جوس نه دی، دا یو دوا ده. د دې جوس ګوګل کې به تاسو سرچ کړئ، ډېرې زیاتې فایدې لري چې د هغو جملو څخه زړه تکلیف او د معدې او د پوستکي ښکلا او د ساه تنګۍ دپاره ډېر بهترین جوس دی. دا یو دانه اناناس 1 کیلو یا 900 ګرامه به راځي. تازه ادرک 40 ګرامه یا 50 ګرامه. دا تازه هلدي ده یا تازه کورکمن، دا به 14 یا 15-20 ګرامه پورې. لونګ 5-6 او دا به په 1 لیټر اوبو کې دونه به یې جوش کړئ چې 1/2 لیټر اوبه ترې پاتې شي، 1/2 لیټر اوبه یې جوش کې ختمې شي. بیا به یې په ښه به یې هغه کوئ، ګرموالی به یې ختم کړئ او بیا به یې جالۍ کې واچوئ لکه څنګه چې تاسو ویډیو کې ګورئ. او بیا به یې مکس کړئ. زمونږه ډي آر کې فوډ پښتو چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته نورې ښې ویډیوګانې هم ورسیږي په وخت. دا هم نو خوښه چې جالۍ نه یې باسئ که او همداسې څکئ. کولی شئ چې همداسې هم وڅکئ بغیر د جالۍ نه، او که جالۍ نه یې باسئ نو خو ښه خبره ده. فایده خو هغه ډېره کوي چې جالۍ نه یې بیخي ونه باسئ. او بیا به مالټې 15 دانې مالټې یا 6 دانې مالټې دا به واخلئ، دا به دکې به لږ ذره اوبه واچوئ او دا به همدغسې ښه مکس کړئ. دا به ټول د اناناسو سره مکس کړئ. د نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره ډي آر کې فوډ پښتو چینل لایک، سبسکرایب او شیر یې کړئ چې نورو پښتنو ته هم ورسیږي. په دې جوس کې مالګه او بوره مه استعمالوئ، ځکه چې دا یو دوا ده. په انټرنیټ کې پښتو ژبې ته ډېر کار نه ده شوی او موږ او تاسو باید چې خپلې ژبې ته هم کار وکړو. نو ما خو دغه پښتو چینل جوړ کړی د یوټیوب، نو تاسو هم په ټولو پښتنو ته دا ورسوئ چې تر څو پورې د دې چینل څخه ګټه واخلئ. او همده سره زمونږه نننۍ د اناناسو جوس ریسیپي پای ته ورسېده او بیا به ګورو انشاءالله د نوې ریسیپي سره. ښه وخت ولرئ. د الله په امان. مننه ستاسو د لیدو نه.